په خیرونه ملګرو د پرون راسې مبارزین لګیا دي وایي موږ پنجاب ته نه پرېږدي او پنجاب ته تګ په لیسنس دی، پنجاب ته تګ په ویزه دی، په کلیرنس دی، دا دی هغه دی او ته پکې څه ووایه. زما نن یو واقع شوي د هغې ته راځم، خو زما جواب اکثر دی چې پکار ده داسې قام دی اړو د کوره ونه وځي، کم قام چې د اوداسه په لوټه باندې څلور مړي کوي. خوا خو تېره واقعه ده، په هغه دې تېره شي او ټولو کې مونږ کې خامي شته به حیثیت قام. خو نن په دیر میدان کې په دیر کې په میدان کې په یوه سیمه کې فکر کومه د پټي په منځ کې یو خونه ولاړ دی، وړوکی شان خونه ولاړ دی. واقعي د خونه د انځر د هر قسم بوټي خیال ساتل، دا د ماحولیاتو سره مینه کول، د دې خدمت کول، د دې خیال ساتل، د دې ژغورل، دا زمونږ ټوله شریکه ګټه ده. خو دغه خونه مبارک چرته اور اغستی دی، ځنګل نه دی، بیل یو خونه دی، په یو پټي کې ولاړ دی، وړوکی شان خونه دی، اور اغستی دی په یو لرې پرته سیمه کې، لرې پرته بانډه کې. بیا په دوه منګو دغه اور وجلی کېدی شو، په دوه منګو اوبو باندې چې نږدې کورونه ورته اوبه راغلي وي او دغه اور یې وجلی وي. دغه خلکو 112 ته کال کړی دی. اوس په مغرب کې د 112 ته یا دغسې ایمرجنسي ادارو ته خلک کال کوي، خو د هغې فیسیلیټیز، د هغې ټرانسپورټیشن، د هغې وسایل، د هغې مسلې ډېرې زیاتې کمې. هغې په یو پیشو پسې 10 امبولینس د هغې د ژغورل دپاره ځغلوي. خو زمونږ مسله دا ده چې دلته خو شپږ اته امبولینسې دي او 14 15 نه، اوس 100 لکه آبادي ده. په کوزه او بره دیر کې ټول 14 امبولینسې دي او د دې کوزه او بره دیر آبادي چې دا تقریبا 13 لکه ده. په باجوړ کې چې هغه واقعیات شوي نو امبولینس یې ورته د سوات نه او د مومندو نه راتلې. نو په داسې یو معاشره کې چېرته چې موږ د وسایلو د ریسورسز د کمي سره مخ یو، هلته دا قسم ملنډې کول، هلته دا قسم د خلکو وخت ضایع کول، هلته دا قسم د ادارو وخت ضایع کول، دا ډېر زیات نامناسبه ناوړه حرکت دی. او دا په هغه لکونه نور چې کارونه کوي چې ماته پیزا راوړه او ماته ریډ بول راوړه او ماته کولډ ډرینکس او دا سټینګ اسور والا اسور رنګ یې چې هغه راوړه، دا خلک از راه مزه، یعنی د مذاق دپاره، د فن او د انټرټینمنټ دپاره موږ هغه یعنی بیکاره لفظونه لږ بدل په خوله کې راغلي، خو لکه بیکاره مې که لفظ مې بدل که، هغه بیکاره خلک چې موږ د انټرټینمنټ دپاره 112 ته کارونه کوو او خلک ړته او خلک تنګو، خلک په عذابو. نو دا دین تاسو اندازه لګوئ. زه اګزیکټلي سیمې نوم مې ماته نه دی معلوم، نو هغه ته نه وایم، خو چونکې عکس یې مخامخ راغلی دی او ملګري راته یو تفصیلي خبر راولېږه چې دا ظلم نن شوی دی کوز دیر کې. نو په کار نه ده، داسې په یو صورت هم په کار نه ده، دا ډېر نامناسب حرکت دی. ها ونې بوټي ځناور ژغورل دا د سرکار هم ذمواري ده، د خلکو هم ذمواري ده. خو ته پوهېږې چې زه په یو داسې ټولنه کې، په داسې ځای کې، داسې ریاست کې ژوند کوم چې هلته وسایل ډېر محدود دي یا ماته ډېر محدود راکړی شوي دي. نو بیا خو لږ خیال پکار دی. خدای تعالی ظالمانو دا حرکت پکار ده چې پولیسو یا 112 والا متعلقه تاڼه کې دې باندې راپورټ وکړي او د دې خلاف باقاعده کاروایي وشي. لکه دا دلته مریضان راځي، بلا ډېر مریضان یا هغه غریبان په عذابېږي، دلته ایمرجنسیز وي، صحیح باقي تاسو زما نه ښه پوهېږئ چې د هغې څومره کارونه دي.